د زابل ولایت په مربوطاتو کې د کابل کندهار لویه لاره چې اوس د اسلامي امارت له لوري د جوړونې چاره روانه ده، خو د دغې لارې موټر چلونکي د لارې د خرابوالي څخه شکایت کوي او وایي چې د جوړونې د کار سرعت یې ډیر کم دی چې د دوی لپاره یې زیات مشکلات جوړ کړي. د دغې لارې موټر چلونکي غوښتنه کوي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید لویه لار ورغول سي ترڅو پر دغه لار تلونکي کسان هوسا سي. پوښتنه دغه ده چې وروره ډېر وران دوتي دار بازار شو سټ شو ایتان دی نه الوګې نه دا غرو ته یې نیخ کړي یو نو دا موټر کله په دا غرو کې تلای شي. سراک خلاصوي نه سراک جوړ ده خلاصوي نه ټول ډېر وران دار بازار شو ولا بیخي دوتي داسې شو چې تباه برباد شو. موټر چې خراب شي مستري نه رسیږي ډوډۍ نه رسیږي نو بس موږ پروته وو خدای لې ته په خاورو کې شکایت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مکی الله د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لارې مشکلات خو بیخي ډېر دي. سړک ټوله خراب دي چې هغه پخوانی پاتې و هغه هم خراب دي چې د دوی څه مثال دا اوس کار په روان دی هغه خو دوی خراب. پروژې بیخي سوکات دي ستونزې مشکلات یې بیخي ډېر دي. ژمی را روان دی مثال بارانونه یخونه هر څه سته او که لارې داره کمې خو مشکلات چنده سوله. خو بل لوري بیا د افغانستان د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي دا چې د هیواد د لوی لارو په اساسي ډول رغول ډیر وخت اړتیا لري، خو د ټولګټو چارو وزارت موجوده امکاناتو بودیجه او وسایلو ته په کتو هڅه کوي چې د کابل کندهار لوی لار په اساسي ډول په کم وخت کې ورغوي. ځکه د دې لوی لارې د اساسي بیا رغونې کار چې مخکې په 2 برخو ویشل شوی وو اوس پر 14 بیلابیلو برخو تقسیم شوی دی، خو تر ډیره بریده د کار سرعت زیات او د خلکو ستونزې ورسره کمې شوې. د ټولګټو وزارت په یاد لویه لار کې د موټر چلونکو او خلکو ستونزې مني، خو له هیوادوالو څخه د زغم او حوصلې غوښتنه کوي.